څوک زما دې ویني دې ګوره تاسو به سندرې اورېدلي نری نری واوره وریږي سکاره بلیږي د نغري غاړې ته راشه جی دا یوه سندره ده چې نری نری واوره وریږي سکاره بلیږي د نغري غاړې له راشه جی ښه بالکل ما دا شاعري اورېدل زما ده زم مسافرۍ له چې پوره دي شرمان یا به دیدنونه کېږي یا به د پیزوان دا زما ده زیاتې دا مشهورې په دې ټیک ټاک باندې چلیږي دا زیاتې مشهورې سندرې چې دا زما دي ښه لکه جی شاعر ښه یې دا سید شاعري نبی عجز سید نبی عجز زما نوم دی خپل تعارف د سره کومه نو بیا خو زما دپاره یو شعر خو ووایې که نه چې په غزل کې عجز راته نو که هغه ښځې ویلي او که سړي ویلي نو هغه زما شاعري ها ماشاءالله نو یو شاعر یو ښایسته غوندې جی. شاعري مزېدار غوندې شاعري ستاسو نه یو ښایسته غوندې شاعري واورو غزل له ته ویم چې بس تاسو ته کم خوند درکوي شعر یا غزل بس یو مشهوره سندره دا به راته ووایم جی فنکارانو ویلي خو زه به هم درته ووایم په دې خپل اواز باندې زم مسافری لا چې پوره دې شي ارمان یا بد دنونه کیږي یا بد پیزوان زم مسافری لا چې پوره دې شي ارمان یا بد دنونه کیږي یا بد پیزوان وایم چې د لال ګوهر غمو سره دې وتلم زړه مې داسې غواړي چې د سرو سره دې وتلم زړه مې داسې غواړي چې د سرو سره دې وتلم خیر دې هرې سختې ته به ونیسه مزان یا به دیدنونه کیږي یا به دې پیزوان سم چې په ګاونډ کې دې د سیالو سره سیاله کم ځان به سوځومه په غرمو تا به خوشحاله کم ځان به سوځومه په غرمو تا به خوشحاله کم وخت به په موږ راشي ګلې مه کوه خفګان یا به دیدنونه کیږي یا به دې پیزوان زه د بل وطن مسافری له ستا دپاره ځم ولې خفه کېږې مزدورۍ له ستا دپاره ځم ولې خفه کېږې مزدورۍ له ستا دپاره ځم زر زر به راځم د سید نبي عجز په شان یا به دیدنونه کېږي یا به دې پیزوان مهرباني دي تhank you ډېره مننه ډېر ښه ډېر زبردست ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ زه بل څوک راوالی ما وی چې بس زه ستاسو ته صرف حاضري وکړم په هغه زړه سترګه چې مخکې مې په ډرامه کې کتلې وي مهرباني دومره تاسو نو معمولا ټایم را دا خو په ایرو کې لال لا خود ما فالو کړی خانجي نه خوشحاله اوسئ بس موږ دلته هم د ټیک ټاک میک ټاک کوو په دې په دې ریاض کې په ریاض کې خو زه هم یم ته کوم ځای کې د شمیسي کې یم تقریبا 1,20,000 را سره فالورز دي زما له پالو بیک راکړه په شمیسي کې زه هم یم پارک ته اکثر وځو ته شمیسي کې نو دې پارک کې خو زه هر مازدیګر د خلکو ریچار کړی یم زه نه دروځم پارک ته زه نږدې یم هغه پارک ته خو دروځم نه بیا به دروځو انشاءالله زه ته مې په شپه باندې په دې تېره جمعه هم زه خلکو ریچار کړی یم دنیا چاخه جوړی زه تاسو کوکو فالو کوي چې کوکو سره بیا غپ شپ ولګي بیا ملاقات ما وکړو تاسو فالو کړی تاسو مې فالو کړی کوکو فالو کوي thank you جی مهرباني شکیل خوشحاله اوسئ thank you جی مهرباني مننه ډېره تا لیونی راوخېجه زما دا برو شکیل راخېجو مه شکیله کال را واچوه کوکو نه نه څوک وایي نه دا بل یو زما ملګری دی ما ته لیکلی شکیله کال نه واچوه برو مهرباني د ګلونو لپاره ډېره مننه نو نه یوه خبره راته وکړه په دې ټول ټیک ټاک کې راباندې شکیل ګران دی دونه ډویټونه مې ورسره کړي دي که شکیل نه دی شکیل ته خو پېژنې اوس مخکې خو دې نه پېژن دا راباندې ډېر ګران دی لکه ډېر غټ فالوري دي خو چې زه ورشم نو بس کال ته مې رالي ګپ شپ لګوي
ورې که شکیل کال راواچوي نو کال نه دی راچولی. شکیله کال دې غورځولی دی اوکې ولیکه د دم تعلیم نشته که نه نو نو ولیکه که نه راځي. شکیله ناسې ګل لا خوشه که یو نو حاله که نه نشته زما خیال شکیل ووت. او زه دا یو بل کس به والو ځان سره کال کوي. راله ټول مینهوال دي په لمبر راله. بیا خلک ګیلې ډېرې کوي که نه وي ته کال نه اخلي زمونږه. سعودیه کې موسم څنګه دی؟ بس اوس رو چینج کېږي که نه په ریاض کې اوس جمع رو یخ شروع کېږي. دی لږ بد دوبۍ کې ګرمي ډېره زه درغلی یم یو 15 ورځې مې پکې تېرې کړې کرنتینا کې. هلته خلک وایي کال وکړه دلته زه کال کې ګورم چې چا کال نه چولته اوس نه ښکاري. ستا نیټ لږ سلو شو صبر وکړه هلکه رالي ټول. کال والا سلام نو انا سلامونه هاي کال چې څوک مونږ واغسته کال کې مونږ خبرې وکړي نو خیر دی بس تاسو سره خو ما ګپ شپ ولګولو نو تاسو کال مه راچوئ چې نور خلک هم کال راواچوي ولې چې ستاسو کال سپکي نور خلک کال نشي ښه جوړې فالوور زموږ شیر کوي دا لایف شیر کوي چې خلکو سره خبرې وکړو. سلام نو زما کال واخله اخلم ستاسو کال اخلمه. کال مې واغستو. हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो आवाज ना राजी कोको दे दो. नोट बल चम कॉल ला चोले. السلام علیکم. जी वालेकुम सलाम څنګه تاسو ښه؟ الحمدلله خیرونه دي. ما سره خو یوه بجه کېدو واله زه اوده کېدم مال چې کال ته ورخېږم. زه ملیشیا کې یم. ها ملیشیا بجه شوه شپې دلته چې دي نو دلته اوس نهه کېدو واله دي. بس تاسو لایو کې په انتظار ما دغه وکړو دا خوب نه کیپسي مې دومره وخوړله چې ما لوز دې سره اوس څه وکړم چې کال مې زروالي. بس ما مې غسو زرکال بس دا غزل دې درته ډالۍ چې زما ډېر خوښ دی و چې سپوږمۍ هم ښکلی هم نمر ښکلی دی او د دوی له پاسه مې دلبر ښکلی دی او د رنګینو په ښار کې ورکه راشه زمونږ د کلي مازدیګر ښکلی دی او تا ته په شال کې به ځان ښکلی ښکاري ما ته زما سوری صادر ښکلی دی او وایي چې د بڼو شپول کې ساتی عرفانه خواله راغلی دی دلبر ښکلی دی. نو ډېره مننه د کال د راچوتولو. د شاعرۍ دپاره دومره تاسو زموږ انتظار وکړئ دپاره موږ تاسو ته معذرت کوو خفه نه شئ. نه هېڅ مسله نشته او یو د اعظم یو نظم به در سره شریک کړمه چې بیا به کوشم ښه بیا ستاسو کسان انتظار کې ستاسو مینهوال دي وایي چې ما بلا ویر وکړو او تا بلا کانې وکړلې ما بلا ویر وکړو او تا بلا کانې وکړلې د څو ورځو جدایۍ څومره نخرې وکړلې او زړه ته دې ووایم مالک په اندازه پوهه که چې رقیبانو پکې څومره شپې وکړلې
او ما حقساري وکړه ما بلا توبې ماتې کړې او ستا غرور له د خوددارۍ د اور جامې وکړلې او د ټول عمر د وادې په تار تړلې یاره نن خو د سترګو څه ناشنا ناشنا قیسې وکړلې واه او ما داسې نه غوښته زه داسې نه وم څه وکړمه ما داسې نه غوښته زه داسې نه وم څه وکړمه تا ته حالاتو څه عدل بدلمانې وکړلې او زما د زړه په دشت کې دمه شوې غزل بیا ستا د نوم سره بلا بلا لمبې وکړلې او هی دا تاوې او دا ماوې د غرې تیرې منې مونږ تماشه شو نورو خلکو تماشې وکړلې خو اخرنۍ کړی ده چې او هغه بې درده وعظم هغه نه پوهېده ما که پرې هر څو د رڼو اوښکو جرګې وکړلې نو ډېره ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو هم خوشحاله شئ مننه چې دومره خیر زیارت خانه برو څه څنګه ښې جوړې او مونږ خو داسې نه یو تاسو ته نه شو در رسېدی خو الله هم خوشحال لره او قدرمند شئ که چېرته کې م رالی که په ملیشیا راځئ ملیشیا ته زه نو 2008 کې زه درغلم زما شوګانې ملیشیا کې پیله شو ما کړې وه زوما نازي اقبال او علمزیب مجاهد او نجیب فیض و او هغه را سره هارون باچا را سره اصل کې جناب په 2008 کې زه به ووایم چې زه د پیډر وم اوس زما 20 سال عمر دی په 18 کې راغلی نو په دې وجه نو بخښنه غواړم وفاداره د سترګه تاله ګوله اوکې ولیکه ډېر ډېر خیال ساته تhank you مهرباني ډېره مننه الله نه به دې ښه شپه غواړو ډېره مننه بس په دې درنه اجازت غواړم بیا به کوشم ماله چلم نه راځي کوز مې کا وای چې مینه شته وي د دولت او د زر سمانه ده دا د افغانیانو ته ډالۍ ښه چې مینه شته وي د دولت او د زر سمانه ده چې پښتون یو شي بیا د لر او د بر سمانه ده او که قدر کړې نو د انسان په ژوندانۍ وکړه په مخبره کې بیا د ګلو د کر سمانه ده وسلام ډېره ډېره مننه ډېره مننه نو دا بل شاعر راچت کو وفادار د انسان قدر کوه اوکې ولیکه کال ټکس واچو وفادار جدا دی ویني دا یو سترګې لګول شنه سترګه د شنه پته سهولي کنه کې سهولي یو منډ ده وفادار دغه اوکې چې لیکل دي نه کینګ اف هارت ټکس نه خالد هم لګیا دی غم ګورو راځي خالد هم راواله خبر خالد خو کینګ دی ټکټ کوکو کال ټکس واچو دغه وفادار ته ما کالو لګلو دا دی خالد راځه خالد سلامونه نیکی هیلې او احترامات ټولو ته وعلیکم سلام برو څنګه تاسو ښه جوړ یې شکر الحمدلله د هوست आवाज نه راځي پته نه لګي چې نیټ د بنگالیانو د څه قصه ده ستا आवाज کټ کیږي چې پته نه لګي څه وجه ده موبایل خو نه دی ګرم نه یو غنټه نه لګي ما او چا ماتونه چې आवाज نه راځي کله لګ خراب شي کله سې شو نیټ لګ سلو شي کنه نه کله ټیک شي خو کله دی आवाज دا شي چې لکه والله چاړو نیم ټکه راشي او نیم مونږ پوه نه شو په اخیرانه کې چرته کوم ته خبره خو کې هم نه اورو یخت لګيږي کا یخنی نور څنګه له تاسو خو جوړی شکر دانا سب وایي وفادارا سب وایي مړه تاسو بیا پړه کمزوري خلک یې بیا بار خیر جاړی کنه مبارک راته یو شاعري چا په واره کې د مور هغه شاعري د کوله ښه پرې خو دی بیا مور شاعري کوم خو بیا تاسو جاړی مړه او ما خو زه خپل دانو چې څوک جاړي خفه شي ما کو نو بیا جاړي بلاو هجران دی که هجران نه دی وروره
هسې به درته یو څو غزلې ووایم. جی ارشاد. غزل نه مخکې یو دوه درې شعرونه چې تا خو ویل چې هر ماښام به دې پوښتنه کوم، تا خو ویل چې هر ماښام به دې پوښتنه کوم، ته شوې بدل که ستاسو کلي کې ماښام نه راځي. نور مې په ژوند کې داسې څه دي چې به وبایلمه، نور مې په ژوند کې لږه ځواني ده، دا به هم سپېره وختونه یوسي. او غزل کې زندگی ده بس تیریږي، اوښکې زندگی ده بس تیریږي، تباه شوې مې ځواني ده بس تیریږي. نور مې څه امید د ژوند نشته دنیا کې، نور مې څه امید د ژوند نشته دنیا کې، تش د غم سره یاري ده بس تیریږي. خوشحالي رانه په ډډه ډډه ګرځي، خوشحالي رانه په ډډه ډډه. دا چې چلو شو داسې چلو شو. دا خو بل یو کس نه و راختلی هلته. داسې چلو شو. وفاداره لاړو خپله ختم شو، بل کال روختو. وفادار بیا کال ټیکس راواچېده، پخپله کټ شو، کال ډراپ شو. جی جی بیا را انویټ که یا به کال راواچې. څه شی وشو؟ ستا نیټ لکه د بنګالیانو شو. زما سره خو نیټ، زما سره ډبل نیټ لګېدل، یو چې یو بند شي پخپله دی بل سټارټ شي خو خرابېږي. نو ته وعلیکم سلام. اوس خو ټیک دی که نه؟ او جی او صحیح. ښه مننه. سیسټم دی غټه کاپي پسې راغله وفاداره. نه دونه څه خبر چې ایثار شمه. قائد لاله وعلیکم السلام. مال راځي تازه تازه غمونه، مال راځي تازه تازه غمونه، د خوشحالو په بدل غمونه. مال راځي تازه تازه غمونه، د خوشحالو په بدله غمونه. نن مې د زړه په کور کې اور بلیږي، نن مې د زړه په کور کې اور بلیږي، نن مې د نوي میلمانه غمونه. خوشحالي ستا شه په نصیب کې آشنا، خوشحالي ستا شه په نصیب کې آشنا، جانانه مال رالیږه غمونه. لکه چې واورې وي د غرونو په سر، لکه چې واورې وي د غرونو په سر، دومره مې زړه کې دي پراته غمونه. ته خوشحالي کوه په غم څه کوې، ته خوشحالي کوه په غم څه کوې، د خپلې برخې راکوه غمونه. زه چې ژوندی یم وفادار ملنګه، زه چې ژوندی یم وفادار ملنګه، مړه نو څه کې ورکوه غمونه. جمال لاله مننه. او بل غزل دی چې نور مې امیدونه ختم شوي دي، نور مې امیدونه ختم شوي دي، زړه کې مې دردونه ختم شوي دي. لاړمه د خپل ځان نه پردی شومه، لاړمه د خپل ځان نه پردی شومه، ستا کړي لوزونه ختم شوي دي. نور
یو ارمان می ژوند په انګار یخی دی یو ارمان می ژوند په انګار یخی دی نور می ارمانونه ختم شوي دي اوس می د غمونو سره مینه ده اوس می د غمونو سره مینه ده اوس رنګین خیالونه ختم شوي دي راغلی خو تعالی می شو د مینې باغ راغلی خو تعالی می شو د مینې باغ راغلی خو ګلونه ختم شوي دي اوس به وفادار ملنګ نشي کوي اوس به وفادار ملنګ نشي کوي اوس خو یې خوبونه ختم شوي دي او تاسو د مور د نظم فرمایش دی چې مسافري او د مور یادونه نو زړه مضبوط کا خو جاړی به نه و نن چې سهار پاسېدم کار ته لاړم د مزدورۍ دیاړۍ بازار ته لاړم نن چې سهار پاسېدم کار ته لاړم د مزدورۍ دیاړۍ بازار ته لاړم تمام ورځ ښه مزدوري مې وکړه ماښام ډېرې ته واپسي مې وکړه ډېره کې ستړی پرېوتمه یو فکر وړی وړی پرېوتمه د ماشومتوب کیسې رایادې شولې د لیونتوب کیسې رایادې شولې سا مې شوه ډوبه ګرانه شپه شوه راته د خپلې مور مینه په زړه شوه راته سا مې شوه ډوبه ګرانه شپه شوه راته د خپلې مور مینه په زړه شوه راته خفه شوم هټکو ونیوم مرۍ مې وچه شوه سلګو ونیوم مور خو مې نه وه په جړا شومه زه مور ته په سوچ کې ګویا شومه زه مورې زه ستا هغه نیازبین بچی یم تا ته د ټولو نه حسین بچی یم په زارزارو دې رالوی کړی یمه څه په خوارو دې رالوی کړی یمه ته رانه لاړې زه تنها پاتې شوم یتیم یوازې په ژړا پاتې شوم ستا محبت می عبادت مورې زموږ خو کور په تا جنت مورې اوس چې ته نه یې ویراني جوړه ده کور کې مو ټوله ځانځاني جوړه ده اوس نه سکون او نه قرار شته پکې نه اوس د مینې څه اظهار شته پکې د محبت نه در په در شانتي یو ټول د یو بل نه مرور شانتي یو اوس تا خبرې مې یادېږي مورې اوښکې د سترګو مې بهېږي مورې ووایه زه دې هېره څنګه کړمه پیالۍ د زهرو تېره څنګه کړمه ته خو مې ځان وې ته مې زړه وې مورې تل به زما په غم خفه وې مورې ته خو مې ځان وې ته مې زړه وې مورې تل به زما په غم خفه وې مورې راته رڼا د هجر شپې که مورې لږ خو مې خپل زړه ته نږدې که مورې قسم په خدای دا جدایي ګرانه ده ستا نه بغیر مې زندګي ګرانه ده ستا بخانه ستا مغفرت شه نصیب ستا بخانه ستا مغفرت شه نصیب الله مقام دې د جنت شه نصیب زه چې څو ژوند په دې دنیا کومه نقیب به تل درته دعا کومه کینګه مننه کینګ افغاني مننه سید نبی اجاز صاحب راغلی د ټول ملګري چې کوم راغلي د ټولو ملګرو نه مینه او مننه قربان شم درنه افغاني یو جهان مننه ما ته دغه نه ښکاري کمنټسونه به هر حال پته نه لګي څه وجه کېدی شي چې زه بره یم او کوشا یم قاید لاله مننه ټولو ملګرو نه پوهېږم چې څه وجه کېدی شي خو ما ته مننه رور قربان یو جهان مننه سید نبی لاله که راځئ کال ته نه لږ راشئ اکرامه سید نبی لاله موږ راخجولی اوس کال ته اوس راغلی و والله که پې پوه شوی یم لږ مهینه راغلی او څه یې ووي بیا
مننه قائد قربان لالا شم تاسې لیکلي خو زه پې نه پوهېدم قربان. قائد لالا خو زه به پوهېږم خو چې زه پوه شم هله به پوه شم چې دی زه پوه کړم. مریم ویلکم دی. مریم د سر راواله بیا. ډېر ښه کینګ مننه قربان د ټولو ملګرو یو جهان مننه مینه او مننه افغاني یو جهان وعلیکم مننه سلام زړه مریم سره سپګنې. جارېږم دی ښه تاسو اوس دا اکرام هلک چې لیکي دا های اکرام تنها که دی راځي دی راواله او زه قائد لالا که راځي محمد هدي پکې نمبر را لېږلی دی. یا زما خدای زورور کاروبار دی دی نو دې باندې به درته سبا خلک میسیجونه کوي چې یا الله پاکه موږ ته ماړه سادهګانو پښتنو قربان شم درنه. وعلیکم سلام سپګنې. څنګه تاسو ټول ښه یې که نه؟ سیمې ته څنګه یې سیمې؟ دا ډېره خفه یم بس دی. بس ما نه ټول دنیا خفه ده، زه اړو چا نه خفه کېږم. ته وایې هسې په بانه وې خور مې ولې ستا برډې وه زه دې ولې نه انوایټ کولمه؟ ولې مې نه انوایټ کړ نو د څنګه انوایټ کړم؟ زه تا انوایټ کړی یم کله؟ ولې بیبو ته مې ونه مریم مریم ټول راځي. بیبو ما ته چا میسج نه دی کړی نمبر خو زما بند و. اول خو دا مریم تا ته خو پته ما سره ستا د واتساپ نمبر شته نه ما سره ستا د موبایل نمبر شته ټیک شوه هغه تا ماله راکړی دی. ستا د واتساپ نمبر ما سره شته هغه سړي سره مې دی هغه چې ما هغه زما د بل چا دی ټیک شوه چې تا ماله